سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. له ژونده به خوند اخلئ. نن در سره خوشحاله ژوند ته غځېدلې لار کتاب شریکوم. دا کتاب هرومرو پیدا کړئ، ویل ولئ، خوند ترېنه واخلئ او مثبت ژوند ترېنه زده کړئ. بریا، زده کړې، کورنۍ او د خوښ ژوند رازونه. ژباړه یې حمیدالله حمیدي کړې ده او خپرندوی اکسوس کتاب پلورنځی دی. دا د دې کتاب دویم چاپ دی چې تاسې له اکسوس کتاب پلورځي او د هېواد له نورو کتاب پلورځیو ډېر په اسانۍ باندې ترلاسلی شئ. حمیدي صاحب ډېر ښه ژباړن دی، نور کتابونه یې هم چاپ شوي دي. ډېره روانه ژباړه کوي. ژوند په اړه باندې ډېرې زیاتې خبرې کړي دي چې تاسو څنګه کولی شئ له خپله ژونده خوند واخلئ، څنګه خپل ځان پېژندلی شئ. د سر په خبرو کې یوه کیسه هم کړې ده چې ما دا خبره ډېره زیاته اورېدلې وه چې که ځان دې وپېژنده نو خدای به وپېژنې. ما سره وروسته اندېښنه وه، ویل مې چې دا څنګه چل دی، زه خو خپل ځان پېژنم. وروسته په دې راز باندې پوه شولم چې ځان دې وپېژنده، ته هر څه وپېژندل. د ژوند د نعمت په ارزښت باندې به ته پوه شي. د تا نه به یو مثبت فکره انسان جوړ شي، او مثبت فکره انسان چې د هغه یو مهربانه انسان وي. او زموږ په کورنیو کې مهربانه انسانانو ته زښته ډېره اړتیا ده. زموږ په ټولنه کې مهربانه انسانانو ته زښته ډېره اړتیا ده، مثبت فکره انسانانو ته اړتیا ده. زموږ د خلکو مزاجونه جنګي سوي دي. هره خبره چې ورته کوي په دومه خبره درته پکارېږي. یعنی د خوشحالۍ هغه راز یا د خوشحالۍ لاره ترېنه ورکه شوې ده. نو تاسو کولی شئ په دغه کتاب کې د خوشحالۍ لاره، د خوشحالۍ راز دا ټول پکې پیدا کړئ. زه د دې کتاب له فهرست نه یو څو عنوانونه تاسو ته وایم، بیا تاسو ته اندازه لګېږي چې په دې کتاب کې څه شي دي. دا کتاب شاوخوا 240 مخه دی او ټول د خوشحاله ژوند له رازونو نه ډک دی. خپل ځان وپېژنئ، پر ځان مهربانه شئ، غواړئ بدلون وکړئ. دا یو عنوان دی او بیا تفصیلي خبره په دې کې شوې ده. په دې باندې مه په تمه کېږه، همدا اوس دې خپل ژوند بدل کړه. د ذهن د ارامتیا 10 اصله ډېر زیات مهم دي. 10 اصله دي چې د ذهن د ارامتیا پیدا کړل، معنا تا د ښه ژوند راز پیدا کړل. موخې څنګه وټاکو، په خپل ژوند کې مو نوښت وکړئ، څنګه کولی شو ځان ته انګېزه ورکړو، احساس مو له هیلو سره همغږی کړئ. بریا څه شي ده، دا تعریف شوی ده په دې کې. ولې ځینې کسان بریالي نه دي، کوم عوامل مو بریا تضمینوي. ځان مو خپله رهبري کړئ، له خپل وخت څخه ګټه واخلئ، یوازې 8 ثانیې تخیل وکړئ. څه ډول ښه عادتونه خپلولی شو، څنګه کولی شو پر یو ځل لیدو څوک د ځان ملګري کړو. دا ډېر مهم راز دی. ځینې خلک داسې وي چې دغه یو ځل دې ولیده او یو څو خبرې دې ورسره وکړلې، هغه بیرته جوابونه درکړل، یو زړه راښکونکي خبرې درته وکړې، نوې خبرې درته وکړلې، هغه ستا ډېر ښه ملګری کېږي. یعنې په یو ځل لیدو باندې ستا د راتلونکو ډېرو کلونو انډیوال کېدلی شي هغه، او د ژوند ښه ښه رازونه هم ترېنه زده کولی شي. رښتیني ملګري وپېژنئ، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. نن سبا د رښتینو ملګرو پیدا کول ډېر سخت کار دی. نو په دې کتاب کې دا راز شته، تاسې د دې له مخې نه ډېر په اسانۍ باندې زده کولی شئ. غواړئ ملګري مو زیات شي، دا هم ډېر ښه راز دی. کولی شئ له دغه کتابه یې زده کړئ. له ډالۍ ورکولو سره مینه لرم، دا هم یوه لیکنه ده پکې. ډالۍ ډېر مهم شی دی. ډالۍ که څه هم ډېر یو ارزانه شی وي، د ډالۍ تر شا زړه ته باید موږ وګورو چې څوک موږ ته دا راکوي او د هغه تر شا څه شی دی. خوشحاله کسان څه ډول ژوند کوي. یوه ډېره مهمه خبره ده، وایي چې دغه کوم خلک چې خوشحاله دي دوی تر ټولو بهترین او ښه ژوند نه لري. دوی له ژوند کولو او له ستونزو سره د ستونزو سره په چلند باندې پوهېږي چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړي. دا هم د خوشحالۍ یو راز دی چې د دې کتاب یې تاسې ډېر په اسانۍ زده کولی شئ. د بښنې خوند وڅکئ، ډېر زیات خوند کوي چې یو څوک وبښي. یو څوک بښل په دې معنی چې تا خپل ځان وبښئ، یو ستر بار دې له اوږو نه لرې کړ، او یو دروند پیټی چې ته په ځان پسې راکاږې راکشکاږې، له هغه نه دې ځان خلاص کړ. د تقاعد له دورې څنګه خوند واخلو. بیا د کتاب دویمه برخه ده. فهرست یې همداسې ښه اوږد دی، 4-5 مخه فهرست دی. د ښې وینا کولو 6 لارې هم په دې کتاب کې شته. وخت پانګه ده، غچ اخیستل بیه لري. یعنې موږ او تاسې باید په غچ اخیستلو پسې ډېر زیات ونه ګرځو. هغوی چې د غچ اخیستلو په فکر کوي او غواړي چې له نورو نه غچ واخلي، هغوی خپل ژوند ځان ته سختوي. د خپل ښه ژوند کولو لاره ترېنه هېرېږي، خپل ژوند پرېږدي او د بل چا د ژوند د خرابولو په فکر کې کېږي. د وخت تېرېدل ستونزې هوارولی شي. دا هم یوه پوښتنه ده. د پرېکړې لپاره هېڅکله هم ناوخته نه ده. د پرېکړې رازونه د نورو مفکورې غلا کول مو د بریا مخه نیسي. نو په دې هیله چې تاسې له دې کتابه هم خوند واخلئ، د ژوند خوشحاله لارې پکې پیدا کړئ، د ژوند ښه ښه رازونه پکې پیدا کړئ او خوندور ژوند وکړئ. ژوند خوشحاله اوسئ. کتاب هرومرو پیدا کړئ او له لوستلو نه یې خوند واخلئ او نورو ته یې هم سپارښتنه وکړئ.